شغلې نه ځان ساتل. محمد رسول الله فرمایي چې لا يدخل الجنه، جنت ته داخل نشي هغه انسان چې شیطانی کوي، یو خبر یو لوړي او بل خبر بل لوړي. بعض انسان دا خپل کمال غړي، یره وړي راځي بشه بس ما سره دا د قومونو ما بین کې، د خاندانونو ما بین کې او د مخلوقاتو ما بین کې زه جګړه کوم، خلق به جنگ راولم. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان به بالکل د سر جنت ته داخل نشي. شیخ الاسلام تحقیق لیکلی دی، وی د قبر عذاب یو انسانانو لور کې دی چې یو پکې د شغل خور انسان دی، د دوه مسلمانانو ما بین کې جګړه، ته مې دغه ځان نه ساتل، شرک ول، منځ نه کول، رسته کول، د مور او پلار نه فرمانی، هجرت نه کول، وینو عمل کې جدایي او د پښن زکات نه انکار. هغه انسان چې د روزه ماته د وخت نه مخکې روزه ماته کوي، هغه زنانه چې د خاوند سره ورانه شي او دا بچي هغه لور کې د پېټي بندګي چې د نور ضرورت نه لري. د محمد رسول الله په ملګرو صحابه کرام باندې لعن خان کنزل کول، مخامخ کوشش په انسان باندې عیبونه لګول، بیزی ټکسونه خپل قبرستان کې متیزه بولو بارازه. یو په رسول الله فرمایي چې غلیرا نو الذين يجتنبون كبائر الاثم، الله وي هغه انسانان چې هغه د کبیره ګناه نه ځان ساتي منک شغلینا. محمد رسول الله فرمایي ويتجتب من ذکي په ټول انسانانو کې بدترین انسان د قیامت په ورځ باندې د الله په نسبت باندې هغه انسان چې هغه دوه اړخیزه پالیسي لري، الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. یو طرف مخلوق شراشي و خبرو کې او بل طرف مخلوق شراشي بلا. محمد رسول الله فرمایي د انسانانو په الله جنت ته داخل نکي او په ټول انسانانو کې په ورځ قیامت الله په نسبت باندې خطرناک خلک او خراب خلک هغه انسانان دي.